دوستانو نظافت جز د ایمان دی. د ځان ساتل او د چاپېریال ساتل هم په دیني لحاظ او هم په صحي لحاظ ډېر ضروري دي. نن به تاسو ته د روش یا کثافاتو د طریقه درته وښیم چې دلته څنګه خلک کوي، منیج کوي، مدیریت کوي. دا چې دی دا روش چې دی دا غټ شین سر یې چې دی دو کې ریسایکل روش دی، مطلب هغه شیان چې دوی نه غواړي چې خښ کړي او بیرته یې استفاده ترې وکړي، هغه په دو کې اچوي، لکه دا شان بوتل او دا شان. او دا بوټ چې دی سور سر یې چې دی دا د ارګانیک روش دی، هغه چې دوی غواړي خښ کړي او نور د استفادې وړ نه دي. اکثره لکه اټکلې پوتشونې او دا شان دي. نو دا ډېر ساده ډیزاین کړی دی که چې تاسو ته معلوم وي چې کش کوي داسې ډېر سادهګۍ باندې. کله چې یې نوبت راشي بیرون ته یې د سړک په غاړه دلته ږدي او نن یې یکدم سبا د ښاروالۍ موټر راځي د کثافاتو هغه یې ټولوي. د هغې ویډیو به هم درته جوړه کړم چې ښاروالۍ موټر یې کومه طریقه وړي. دوه موټره دي، یو د شنه شنه بین دپاره راځي، یو د سره بین دپاره راځي. دواړه په مختلفو وختونو کې راځي. ټولو خلکو یې را ایستلي دي. د دې نه وراخته د هغو نوبت نن و هغه خلاص شو، د دوی نه چپ لاس خواته د دوی نوبت سبا ته دی. ځینې خلکو را ایستلي دي. سم چې ماشین هم راوباسم. اوس دا د شنه نوبت دی. شین به دلته دروند دی، ډېر زیات کسان دي، کثافات ډېر دي پکې، ډېر ساده کړي. ښځې او نارینه هر څوک یې کولی شي سادهګۍ ونغړوي. دا کاغذونه چې وینئ دا کوم چې راوړي دلته سبا به دا د ښاروالۍ موټر چې راځي هغه به پورته کوي. دا دې څنګ ته دا کېښودو او د نورو پروسې هغه د موږ ګاونډي م راوایستل دواړه. نو دا وه دا ویډیو او پاتې برخه به سبا ته درته وښیم چې څنګه ښاروالي راځي او څومره په ساده طریقه باندې دا ټولوي. او وروسته دې چې دی ټولوي هغه په یوه بل ویډیو کې درته تشریح کړم چې څنګه باقي پروسس یې څنګه کوي. اوس هم دومره، مننه.